د ملا هیبت الله تازه او نوی فرمان. زاویه نیوز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده یو تازه فرمان ترلاسه کړی چې د ملکی او نظامی دولتي کارکوونکو له میاشتنیو معاشاتو څخه د تقاعد وضع کېدو بندولو سپارښتنه پکې شوې ده. د ښاغلي اخندزاده د دغه فرمان یو کاپي چې زاویه نیوز ته رسېدلی د طالبانو تر کنټرول لاندې مالی وزارت ته پکې سپارښتنه شوې د 1403 مالی کال د حمل میاشتې څخه د ملکی او نظامی کارکوونکو څخه د تقاعد وضع کېدو بند کړي او د ټولو اماراتي ادارو د ملکی او نظامی کارکوونکو د تقرر نیټې او خدمت مودې په اړه ماته معلومات راکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې هیڅ یو متقاعد ته هم خپل کلني حقوق نه دي ورکړي. متقاعدین شکایت کوي چې په همدې موده کې پر لپسې ډول کابل کې له طالب مشرانو سره کتلي، خو هغوی موضوع ملا هیبت الله ته راجع کوي چې هغه هم تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. بلخوا د طالبانو حکومت د صرافیانو او د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه نوی فرمان صادر کړی دی. له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټولې صرافي جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسې تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافیو او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې ښه والی راشي. دا هم ویلي چې د دې فرمان تطبیق په دوی د دې جوګه کړي چې په هیواد کې پر صرافیو ښه کنټرول ولري او د هغو اقداماتو مخه ونیسي چې له کبله یې د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي.